په اکثره اسلامي ملکونو کې اذان په سپیکر کېدل یو عامه خبره ده، خو په امریکا کې د سپیکر د لارې اذان کول یو عام کار نه دی. د کال 1980 د لسیزې راهیسې په ډیربان ښار کې مسلمانان د سپیکر په لار اذان کوي، او دا په امریکا کې یوازینی جومات دی چې ورته په سپیکر د اذان کولو اجازت ورکړی شوی. خو دا جومات د دغې هم ډیر زوړ دی. Many of the Muslims who were living in Highland په Park هایلند پارک سیمه کې په فورد موټر جوړونکي کمپنۍ کې یو شمېر مسلمانانو کار کوو. دوی ډیربان سیمه کې اوسېدل، نو ورته د عبادت لپاره د ځای حاجت وو، او د دې ودانۍ لاندیني منزل نه یې په کال 1938 کې جومات جوړ کو. په شروع کې جومات یو ساده وداني وه، خو 4 وارې پکې د بیا ودانۍ کار وشو او اوس ګڼ منزله وداني لري چې پکې 2000 عبادت ګزار لمونځ کولی شي. جومات کې د ټولنې نورو هلو ځلو لپاره هم بیلې بیلې کوټې جوړې شوي. د جومات تیر چاپیره زیاتره عرب خلک میشته دي، کوم چې د ډیربان ښار کې د مختلف نسلونو د خلکو د پاتې کېدو عکاسي کوي. خو د افریقا او آسیا مسلمانان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. تاسو به دلته د نورو نسلونو خلک هم ګورئ، دلته به داسې خلک هم وګورئ چې اوس را رسیدلي او داسې خلک شته هغوی ټول عمر دلته تیر کړو. the whole of their lives here. په ډیربان ښار کې هغه خلک چې دلته کډوال شوي، هغوی لپاره دا جومات د عبادت نه علاوه هم ډیر څه دي. The community around the masjid د جومات تر چاپیره د ټولنې خلک همیش جومات د خپل ژوند یوه مرکزی برخه ګڼي او دوی امروزه د دې جومات سره په رابطه کې وي، هغه که د خپل ځان یا د خپل کورنۍ او یا ماشومانو لپاره وي. که چېرته دوی ته کومه مرسته پکار وي، جومات ته راځي. د ټولنې مراسم کالو سر دلته ترسره کیږي، خو د روژې سپېڅلې میاشته چې روژې پکې نیول شي او پکې مطالعه زیاته کیږي، دغه ورځو کې د مسلمان ټولنې بالخصوص ځوانان دلته ډیر مصروفه ښکاري. we have a lot of kids who memorize the Quran by heart. Alhamdulillah. Many of them. موږ سره ډیر ماشومان دي چې د قرآن حفظ کوي. دغه چې څومره هم دي ښه کافي دي، او دوی د روژې میاشته کې راځي، د قرآن پاک د تلاوت سیالۍ کیږي. د ډیربان په جومات کې اوس د ورزش لپاره د ځای جوړولو پلان باندې کار روان دی، چې پکې به د ورزش سره سره د ټولنې نورې غونډې هم کیږي. that's to try to دا یوه هڅه ده چې د ټولنې خپل ځوانان له ځانه سره ځای کړو، ځکه چې موږ دا یو پیغام ورکوو چې دلته یوازې عبادت دپاره موږ نه راځو، موږ غواړو چې دوی عبادت او لوبې دواړه وکړي. اگر چې دا جومات په شروع کې عبادت او بیا د مسلمانانو ټولنې د دستورو لپاره مرکز وو، خو اوس دلته هر څوک چې غواړي د اسلام په اړه زده کړه وکړي دلته راتلی شي. د جومات سره سره د ډیربان ښار هم وخت په تیریدو پراخه شوی، کوم چې میشیګن ایالت کې په 9 لمبر د زیاتې آبادۍ ښار دی. عبدالله حمود د دې ښار لومړی مسلمان ښاروال په کال 2021 کې وټاکل شو. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټي وي، واشنگټن ډي سي.